السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دا ډېر ورځ مې ویډیو نه وه جوړه کړې، منځ کې مې پکې واده و، نو جنجال تاسې پوهېږئ واده چې څوک یا 2-3 کاله پورې زیاته نه راځي. نو نن به په نوي درس باندې خبرې کوو. په تېر درس کې موږ په دې باندې خبرې کړې وې چې په یو ویډیو کې کټ څنګه ولګو، ویډیو او اډیو څنګه انلینک او سورس مانیټر باندې مکمل تفصیلي خبرې کړې وې. نو کلیپونه موږ سره پراته دي او مقه ویډیو کې به نن هم ایډیټ کوو، خو نن به په 2 مختلفو څیزونو باندې ایډیټ کوو، نورو پوینټونو باندې هم خبرې کوو فرعي. خو اصل مقصد زما د نن ورځ د ایډیټ لپاره چې دی هغه میوزیک دی، بیک ګراوند میوزیک اضافه کول په یو ویډیو کې، او د هغې تر څنګ چې دی بی رول باندې کار کول دي چې بی رول څه ته وایي، او افیکټس کنټرول کې به هم لږ لږ کار کوو. په تېره ویډیو کې د همدغه کلیپونه موږ ایډیټ کړي تر دې ځای پورې. نو راځئ نن په دې کې موسیقي اضافه کوو. یوې خبرې ته باید دقیق پام وکړئ، که چېرې تاسو د یوټیوب لپاره کار کوئ نو مهم او اړینه ده چې تاسې باید موسیقي هم د یوټیوب د میوزیک لایبررۍ نه واخلئ. که د هغې نه بغیر تاسو د کوم بل ځای نه موسیقي استفاده کوئ نو یقیني اوسئ چې په هغې باندې به که نن کاپي رایټ ونه اوسي نو سبا حتما په هغې کاپي رایټ راځي او ستاسې کانټینټ به چې دی د مانیټایز نه ووځي یا به هم تاسې سټرایک وخورئ. نو دغه څیز ته پام وکړئ او تاسو ته موسیقي له دغه ځای نه یعنې د یوټیوب د میوزیک لایبررۍ نه یو میوزیک راخلئ او په خپله ویډیو کې اضافه کوئ. نو دلته یو میوزیک پسې ګرځو. دلته میوزیک کې تاسو کولی شئ چې دغلته نه ورته موډ هم انتخاب کړئ چې کوم څه میوزیک ستاسې په کار دی، او جنر هم انتخابولی شئ. نو هغې نه وروسته چې تاسو ته د موسیقۍ لیست راځي او په یوه باندې واورئ او چې ستاسو د ویډیو یا ستاسو د موډ مطابق کومه موسیقي به همغه په خپله ویډیو کې وکاروئ. موسیقي راخلو، پریمیر ته یې راوړو، او په پریمیر کې چې دی هغه ځای کې چې زما آواز دی نو زه نه غواړم چې زما د آواز په بیک ګراوند باندې میوزیک واوسي، نو صرف په هغه ځای کې چې کلیپونه دي او زما آواز نشته په هغه ځای کې به موسیقي فټ کوو. سلام صاحبانو قدردانان، زما آواز لږ سلو دی نو آډیو لین ته ورځو او د آواز د دې ځای نه تیز او سلام صاحبانو قدردانان، ستاسو به د زړه تسکین وشي او خوند به ترې واخلئ. دغه ځای کې د کلیپونه شروع کېږي، نو مهمه ده چې دا موسیقي د همغه ځای نه شروع شي. او بل په موسیقۍ کې چې دی بیټس ته ګورئ، دغه په موسیقۍ کې د ټول نه مهم او په بیک ګراوند میکسینګ کې چې دی بیک ګراوند میوزیک په میکسینګ کې په هغې کې ټول نه مهمه نقطه د بیټس پېژندل دي، چې موسیقي کې منځ کې کوم بیټس وي که نه نو د ستاسې بېلابېلې صحنې چې کومې دي یا د شارټ تبدیلېدل چې کوم دي هغه باید د بیټ سره یو ځای تبدیل شي، نه ویډیو چې ژوندی او په ویډیو کې چې دا خوند وي چې لیدونکی ترې نه تنګېږي او کولی شي تر اخره پورې وګوري. نو تاسې مهمه ده چې تاسې په خپله ویډیو کې چې دی دا کلیپس چې کوم وي د ویډیوګانو مختلف کلیپس تاسې اچولي هغه تاسې د موسیقۍ د بیل بیټ سره، لکه دلته تاسې اوس وګورئ دغه شارټ چې دی د بیټ نه مخکې دی، خو زه غواړم دا دې سره یو ځای ختم شي.
په دغه ځای کې چې دی اوس کلیپونه ختمیږي او زما आवाज پیل کیږي نو په دغه ځای کې اړینه ده چې زه خپل غږ پورته پرېږدم او د موسیقي چې د دې غږ ښکته شي نو دې لپاره موږ تاسو څه کوو دې لپاره به چې دی پین ټول د ټول بار نه انتخاب وکړه چې پین ټول انتخاب کو او دا د اډیو چې کوم دا بار دی د اډیو چې کوم ټریک دی دا لږ غټو د کارسر په واسطه باندې او چې دا کله غټ شي نو دې په منځ کې یو کرښه څرګندېږي دا کرښه باندې چې پین ټول باندې کلیک وکړئ یو پوینټ ایجادېږي او چې کله پوینټ ایجاد شي نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه ښکته او یا پورته کړئ نو په دغه طریقه باندې به چې تاسو غږ ښکته کوئ او بدل د یو بله نقطه چې ما په دې کړې هغه د ایل کټ دې ته ایل کټ وایي زما د انځور نه مخکې چې دی باید زما غږ شروع شي ډېرو ځایونو کې تاسو کتلی مي چې د یو کس غږ وي خو صحنه د بل چی ګورئ چې څو ثانیې بعد د همغه کس چې غږ د تصویر را څرګندېږي لکه دغه ځای کې وګورئ زما غږ ما لږ مخکې پیل کو او تصویر مې ورپسې لږ وروسته راغی نو دا ډېر سموت کټ دی یو شاټ نه بل دی چې دی ډېر په ښه انداز باندې اواز او انځور دواړه بدلېږي دغه شاټونه اوس تاسې خوښ شوي خو ما چې دی دغه شاټونه اوس تاسې خوښ شوي خو ما چې دی ډرون هم په شین سهار باندې واریوزو سهار چې د خوبه راپاڅېدم واوره شروع وه اوس ولاړ ده نو زه راووتم بیا نو په روانه واوره کې مې ډرون د کوټې د کړکۍ نه واریوزو نو زما ګوته هم خوږه شوه واپس د ډرون کېنولو کې ځکه چې سپیس کم و او ډرون سپیس غواړي چې کینی او لاس مې ورته ونیو نو زما لاس هم یخ و البته یخني وه د کړکۍ نه واریوزو واوره کې سهار چې د خوبه راپاڅېدم واوره شروع وه اوس ولاړ ده نو زه راووتم بیا نو په روانه واوره کې مې ډرون د کوټې د کړکۍ نه واریوزو نو زما ګوته هم خوږه شوه واپس د ډرون کېنولو کې ځکه چې سپیس کم و او ډرون سپیس انالیزوم ډرون بیا انالیزوم دغلته راځي شاټونه پراته دي دا هم زه د بیټ سره برابروم ایډیټ کوم انالیزوم دویمه ورځ سهار دی او نور به وسوځو باران شروع دی خو واوره نشته هغه شته واورې چې دی
لږې لږې ویلي شوي دي. دغه هم چې دا اخرنی پی ټی سی اخرنی سټنډ اپ دی، یعنی هر یو ویډیو یا گزارش یا ویلاګ چې تاسو جوړوئ هغه یو آغاز یو منځ او یو پای لري. نو دا همغه اخرنی اډیو ده چې په اخره کې سیټ کوم او د دې نه وروسته چې کومه مرحله ده هغه د بی رول ده چې یعنی بی رول به موږ څنګه په ویډیو کې اضافه کوو. بی رول څه ته وایي؟ سلام صاحبانو قدردانان. نور نوي فایلونه راخلو او په سیکوینس کې ور اضافه کوو. هغه فایلونه چې زه غواړم په بی رول کې اضافه شي هغه فایلونه راخلو او سیکوینس ته یې راولو. بی رول چې په اسانه جواب باندې تاسو پوهیږم په اول ټایم لاین کې چې کومه ویډیو چلیږي هغې ته ای رول وایي او د هغې نه پاس د ویډیو د پاسه چې بله کومه ویډیو تاسې غواړئ واچوئ هغې ته بی رول وایي. مثلا فکر وکړئ ویاند د افغانستان د بیرغ په اړه باندې خبرې کوي. ویاند په خپله هم په ویډیو کې را څرګند دی خو د هغې د خبرو د پاسه چې د بیرغ انځورونه اچول کېږي نو د ویاند خپل انځور چې کیمرې ته مخامخ مخاطب دی دا ای رول دی. او کله چې هغه د جنډې تاریخ خبرې کوي چې مثلا فکر وکړئ وایي چې داود خان د وخت بیرغ څنګه نو په بی رول کې داود خان د وخت بیرغ اچول کېږي نو دې ته وایي بی رول. د ویاند خپل تصویر هم په هغه ځای کې شتون لري خو د دې لپاره چې خبره لا ښه څرګنده شي نو هلته چې دی په بی رول باندې یا په دویم ټریک باندې د هغه خبرې مطابق انځور اچول کېږي د دې لپاره چې خبره بهتره څرګنده شي. نو راځئ بی رول کې زه هم ځینې شاټونه استفاده کوم او تاسو ورته وګورئ چې بی رول څنګه اضافه کېږي. د ویډیو په پیل کې باید یو داسې شاټ ووسي چې هغه د لیدونکي پام راواړی او د ویډیو کتلو ته. نو دلته زه چې هم دی زما په ځای د دې چې زه د ویډیو په اول سره ښکاره شم دا د واورې ښکلی شاټ دا په بی رول باندې واچوم. سلام صاحبانو قدردانان. مري تر څو کلونو مخکې د خیبر پښتونخوا یو منطقه خو اوس مې مري پسې ځکه یو سټاپ واخیستو چې دا منطقه اوس په پنجاب کې راځي نو برکت ښکلاوې اوس هم د پښتونخوا دي. نن مري ته راغلی هڅه مې وکړه چې ما خو چکر ووهلو ځینې شاټونه ځینې صحنې ستاسو لپاره هم کیپچر کړم او ستاسو سره یې وشي او خوند به ترې واخلئ. دغه شاټونه اوس تاسې خوښ شوي خو ما چې دی په دغه ځای کې چې دی اوس فکر وکړئ ګوره ما ته مري د واورې خبره کړې ده نو په دغه ځای کې چې دی مهمه ده چې زه وښایم چې ما زړونه لوځولی او که نه یا مثلا د کوم ځای نه مې لوځولی او په ځای د دې چې لیدونکی په خپله باندې حدس ووهي چې دی د کومې کړکۍ نه لوځولی او څنګه یې لوځولی او که نه دروغ یې وویلی نو بي رول کې چې دی ما هماغه شاټ اچولی چې په مري کې موږ د کړکۍ نه ډرون نه لوځولی او په بیرته راتلو کې زما ګوته خوږه شوې وه. د دې لپاره چې زما خبره باندې تاسې ښه پوه شئ په بي رول کې ما دغه شاټ واچو نو دغه ته بي رول راځي څو شاټونه نور هم بي رول استفاده کوم او بیا چې د اخره کې دین وروسته په دې باندې خبره کوم چې لوګو څنګه اضافه کیږي. ګوته هم خوږه شوه واپس د ډرون کې نولو کې ځکه چې سپیس کم و او ډرون سپیس غواړي چې کینی او لاس مې ورته ونیو نو زما لاس هم یخ و البته یخني وه نو لږه خوا دې خوا شو. په شین سهار مې ځان ته ګوته زخمي کړه ځکه د هغې پرې ډېرې تیزي نو اوس چې دی همدغې قانون په شاټونو باندې ګزاره وکړئ هماغه اولني 2-3 شاټه مې چې اخیستې ګوته مې خوږه شوې وروره.
بشین سار مې ځان ته ګوته زخمي کړه ځکه د هغې پرې ډېرې تیزي نو اوس چې دی همدغې قانون په شاټونو باندې ګزاره وکړئ هماغه اولني 2-3 شاټه مې چې اخیستې ګوته مې خو ګرشه وروره ډرون بیا انالیزوم वीडियो دویمه ورځ سهار دی او نور به بسوځو باران شروع دی خو واوره نشته هغه شته واوریم چې دی ورځ سهار دی دویمه ورځ سهار دی او نور به بسوځو باران شروع دی خو واوره نشته هغه شته واوریم چې دی لږې لږې ویلي دی او نور به بسوځو باران شروع دی خو واوره نشته هغه شته واوریم چې دی لږې لږې ویلي شوي دي البته ډېرې ډېرې ویلي شوي نو هیله لرم ارزو مې ده چې دغه ویلاګ اصل کې ویلاګ نیت مې نه و خو دغه ځای ته راغلی وم او څه چې ما اصل کې ویلاګ نیت مې نه و خو دغه ویلاګ اصل کې ویلاګ نیت مې نه و خو دغه ځای ته راغلی وم او څه چې ما وکتل نو ما ویل چې که موبایل شته که د خبرو کولو توانایي شته که د کیمرې په چل پوهېږم که د شاټ اخیستو په چل پوهېږم نو ولې باید شته که د کیمرې په چل پوهېږم که د شاټ اخیستو په چل پوهېږم نو ولې باید هغه چاته چې دې پورې نشي راتللی د مري او چکر ورنه کړم نو هیله ده چې خوښ شوی به مې ډېره مننه چینل که سره سبسکرایب کوئ هم خوښه او که نه سبسکرایب کوئ نو هم خوښه د الله په امان دغه ځای پورې چې د ویډیو مکمله شوه اے رول او بي رول دواړه وشو نو دې نه وروسته زموږ لپاره مهمه ده چې لوګو اضافه کړو نو لوګو داسې چې موږ تاسو سره باید لوګو جوړه پرته وي او یعنی هر چا چې وي د ځان لپاره یو لوګو جوړه کړي یا پی ان جي ایمیج یعنی هغې سره بیک ګراوند نه او ځینې خو چې دی ډایرکټ مثلا په کوم سکرین کې چې ویډیو جوړوي په هماغه کې ځان ته لوګو فکس کړي او ډایرکټ لوګو راوړي د پاسه پیچ لکه ما هم دا لوګو همدغسې فکس کړي یالې یعنې 1920 یو زر اتیا زه ویډیو جوړوم او په همدغه سایز کې ما په یو کونج کې لوګو فکس کړی دا هغه مې پی ان جي سیف کړي نو ګورې لوګو ما راوړه لوګو راخلم نو دا لوګو ما امپورټ کړه لوګو به راواخلې د ټولو د پاسه د ټولو ټریکونو د پاسه اے رول بي رول د دواړو د پاسه به یې واچوئ نو دا خو یو ایمیج دی ایمیج چې دی تاسو د کونج ته ورشئ تاسو ته یو نقطه ظاهریږي چې تاسو لوګو کش کړئ تر اخره پورې نو دغه ځای نه چې دی د موس کلیک پریس کړئ او لوګو تر اخره پورې کش کړئ نو دغه سره به ستاسې ویډیو چې دی لوګو واخلي
نو د لوګو نه وروسته چې دی اخرنۍ مرحله هغه ایکسپورټ دی. په دغه ویډیو کې چې دی ما وغوښتل چې د A نه Z پورې یو ویډیو د ستاسو سره یو ځای ایډیټ کړم چې یو ویډیو څنګه ایډیټ کېږي، څنګه ترتیب تنظیم وي، ایکسپورټ پورې څنګه ځي، یعنې څه پکې پکار وي. نو دغه دریو صنفو کې ما هڅه وکړه چې یوه ویډیو باندې د پریمیر د ابتدایي معرفي نه د ویډیو تر ایکسپورټ پورې په هغه کې تاسې ټولې نقطې چې کومې پکار دي د ویډیو په ایکسپورټ کې، یعنې دغه درې صنفه کې یو څوک ښه یاد کړي نو هغه کولی شي چې دغه عمره یو ویډیو چې کلیپونه یې شوټ کړي راوړي، هغه ایډیټ کړي، هغه ایکسپورټ پورې ورسوي. نو راځي دا ویډیو هم ایکسپورټ کوم. د ایکسپورټ لپاره چې د دوه طریقې دي. یو خو داسې چې په ټایملاین کې زیاتې ویډیوګانې پرتې ته غواړي یو حصه ایکسپورټ کوي که نه، نو هماغه سلیکټ کړئ او په کیبورډ کې سوالیه کوېسچن مارک چې کومه بټنه ده هغه پریس کړئ، نو ځان ته هماغه چې دی سلیکټ چې د ایکسپورټ کېدو لپاره د دې شارټکټ چې دی په کیبورډ کې کنټرول M دی. کنټرول M پریس کړئ، ډایرکټ به یو صفحه کولی او شي. هلته تاسې کولی شئ چې د ویډیو سایز او ځای انتخاب کړئ او نوم ورته ولیکئ، او یا فایل مینیو ته لاړ شئ او په فایل مینیو کې چې دی تاسې لاندې راکوز شئ ایکسپورټ ته، او په ایکسپورټ کې په میډیا باندې کلیک کړئ او د هغې نه وروسته بیا تاسې هغې ته نوم او همدارنګه میچ سورس بایټریټ یا های بایټریټ دغه ځینې یو د ایکسپورټ دپاره یا آوټپوټ دپاره یو سکرین انتخاب کړئ چې هر یو ستاسې په کار ستاسې ضرورت وي. خو عموما چې دی میچ سورس های بایټریټ که تاسې په ښه کیفیت کې ویډیو غواړئ، او میچ سورس میډیم بایټریټ چې په کومه ستاسې ویډیو شوټ شوي وي په هماغه سایز کې به چې دی تاسې ته ایکسپورټ هم درکول کېږي. نو په دغې باندې کلیک کوئ او ویډیو ایکسپورټ مو شروع کېږي. نو دغه مو زمونږ د نن ورځې کلاس 3م کلاس، او په دغه دریو کلاسونو کې چې دی تاسې ما د ایډیټ په مکمل پروسس باندې پوه کړئ چې یو ویډیو د خامو کلیپونو نه ایکسپورټ پورې څنګه رسولی شو. په دې کې چې د آډیو ویډیو په انلینک کولو کې، د ویډیو په کټ کولو کې، د ویډیو یو بل پسې په تنظیم کولو کې، د بیک ګراوند په اضافه کولو، د لوګو په اضافه کولو او ایکسپورټ. نو دغه درې کلاسه که تاسې دقیق وګورئ او ځان په پوه کړئ نو تاسې کولی شئ چې د خپل موبایل یا کیمرې په واسطه باندې اخیستې کلیپونو نه یوه ښکلې با مفهومه ویډیو جوړه کړئ او منظمه یې کړئ. یعنې د نشر د ګډو وډو کلیپونو د خامو موادو نه چې دی د نشر او پخش لپاره یوه ښکلې ویډیو وباسئ. نو هیله لرم چې د نن ورځې صنف هم ستاسو لپاره ګټور تمام شوی. نو زما سره اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ. زه به کوښښ کوم چې د پریمیر تر څنګ د نورو سافټویرو په اړه باندې تاسو ټوټوریال جوړې کړم، او همدارنګه د دې نه وروسته به زه هڅه کوم چې د ژورنالیزم په اړه باندې د شپې زه لایو راشم او یوه ګنټه د هغې په اړه باندې موږ تاسې خبرې وکړو، او تاسې وکولی شئ چې په کمنټ کې زما نه پوښتنې وکړئ او په دې توګه باندې هغه څه باندې زه پوهېږم او ټولنې په خدمت کې وړاندې کړم. نو تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم. د الله په امان.